اوس دې بل حدیث ته ګوره ډېر ناشنا حدیث دی او دا ته زه یقیني ویم ګماني خبره نه کوم دا به ډېر ملګري اورپېره اوري او دا فایده ده چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو په مجلس کې ناستي دې حدیث ته ګوره دا به ډېر ملګري اورپېره اوري کعب بن مالک رضی الله عنه روایت ته وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع د مؤمن مثال د کچه فصل په شان دی کچه فصل دی اوله کې چې راوټوکېږي تازه نرې کمزورې د دغه فصل په شان دی مؤمن تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعجلها أخرى نو سیلۍ چې راشي د دې کچه فصل سره څه کېږي کله یو ځای ته وړي کله یې بل ځای ته وړي کله یې رااچوي کله یې راوچتوي ته چې تېر شي په پټي باندې نو فصل په ځمکه پروت دی خو کچه فصل دی تازه راختلی لا ولاړ نه دی مضبوط سیلۍ چې پرې راشي راپرېوتې لږ سبا چې راشي سیلۍ دې بل طرف ته راړولی د مؤمن شان دی مصیبتونه یې کله یو طرف ته اړوي کله بل طرف ته څومره خوږ حدیث دی د دې کچه فصل په شان کله به د سیلۍ کله به د باندې سیلۍ د ښی طرف ته راوشي هغه ځای ته به دې ویسي کله به د ګس طرف ته راشي د هغه ځای ته به دې ویسي هر ځای نه به د باندې دا حالات راځي یا رسول الله د کوم وخته پورې حتی یأتي اجل د مرګ نیټه یې راورسي یعنې سختي د کوم وخته پورې مرګ پورې به د امتحانونه احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله وی ولې د خلکو دا ګمان دی چې موږ به دا ووایو چې موږ په الله ایمان راوړی دی زه به امتحانونه نه راولم امتحانونه به لازم راځي کوم وخته پورې حتی یأتي اجل